مور راوړې بخپل کار کې زم د رور نه غټ دشمن بل نشته دا مې وره رور چې د سره بدر واغسته کنه چې لس لکه دشمنان پیدا شي دا لس لکه دشمنان به تعالی دومره نقصان درنه کی څومره چې تعالی د مور راوړې نقصان درکوي او دا به ما سره منئ کوم اړو منئ ما په مقدس مکه په تاریخ کې لومبه ظالم خروج جوړ شوی دی کنه څوک جوړ شوی دی د آدم علیه السلام زوی شا وجلو خپل د مور راوړي نه دی وجلی خو زه په دې حیران یم چې په دې قوم باندې څه چلو شو په دې قوم به دا قوم د کومې تباهۍ سره مخ دی ما په نیټ باندې کتل بیګا په دې ثوابۍ یار حسین کې بیګا ما کتل 15 رونو 15 او ځان له کور په دې کې یو سړی هغه وي د خپل کور خرڅومه خپل کور خرڅومه په دې رونو کې وته یو ورور دی کور اخستو ته تیار شو بیګا چې ما کوم ورته با خبره کوم نو بیبي وته وی چې خځه وته چې دا کور مخ خرڅوا بس غریبی دا کله به یو کله بنوي نو مشرور ته نه په 15 لک روپۍ کور واغستو او په کوم اندازې ته واغستو په 10,000 روپۍ میاش بدر کومه از سوچ په کار ده که دا سماته وای کنه دی ها د مور راوړي نشي ته کور اخلي پسو او ته به تعالی د میاشتې 10,000 روپۍ درکو او که په دې دوران کې ته انکاري شوي نو بیا به 15 روپۍ ماله جرمانه راکړي د سړی وتړلو چې په ټام باندې د بیبي ته نه خفه شو هغه د پلار کره لاړه چې پلار کره لاړه دی ورپسې تلو راتلو هغه نه راتله ورور ته سوال جواب وکړو ما چې بیګا سوري دی بیګا نو ورور ته په واتس اپ باندې وویل چې خیر دی په دغه ټیم کې زه پوه شوی نه یم غریبۍ تنګ دستۍ راخیستې وم د ته مهرباني وکړه دا کور ماله واپس راکړه نو مشر ورور ورته وایي چې مخکې جرمانه راوړه او مشر ورور یې کور چاله اخیستی پته ده شته زمله زما په خبره پوهېږې زمله یې کور اخیستی زمله چې زم خو ګران دی که نه زم ګران نه دی مور راوړې په خپل کار کې زم د رور نه غټ دشمن بل نشته دا مې وره رور چې د سره بد راواغسته که نه چې لس لکه دشمنان پیدا شي دا لس لکه دشمنان به تعالی دومره نقصان درنه کی څومره چې تعالی د مور راوړې نقصان درکوي او دا به ما سره منئ کوم اړو منئ ما په مقدس مکه په تاریخ کې لومبه ظالم خروج جوړ شوی دی که نه څوک جوړ شوی دی د آدم علیه السلام زوی شا وجلو خپل د مور راوړي نه دی وجلی خپل رور نه دی وجلی قابیل نه دی وجلی یوسف علیہ السلام چې په دې د الله یو عظیم پیغمبر چې الله ول د نوي دنیا حسن ورکړو ښکلي خو خلق ښکلی په ښکلو خو ماحول ښایستی ها او د یعقوب علیہ السلام رونه بچي ولګېده په 10 کسه یو ورور بوتلو او څه چلې ورسره وکړه په دغه شی دی هسې سوچ په کار دی که نه یوازې مسلې خو نه دي چې دا مسله داسې ده او دا مسله ستا په معاشره کې اور لګېدلی دی اور رور ورته وي نه اول جرمانه راوړه کور واپس کول نشته بیا ورته دې ورور میسیج کړی سوال یې ورته کړی دی وایي نه منم به د شپې راغی بچي په خوب ودو او تماشې ورته نیولې ده 4 بچي یې وچلي دي حلال کړي دي حلال کړي او بیا ځان وچلی دی ته ما ته ووایه که نه د ظلم انتها ده که نه ده سرور کونین تاجدار حرم فرمائی وی دا اللہ دا رحم سل حصی دی دا اللہ دا رحم سل حصی دی یو کم سل حصی اللہ ځان سره پریخی دی یوی پا کائنات تقسیم کرے دو پاگی کم زناوت تا دمرا رحم ملو دے وشی دے کل بشیر اوڑی ریاض الصالحین کی دا حدیث مبارک روک دے وشی کل دا زناور دا بشیر اوڑی پوشی چی بشیر زمان جدا شد دے دا خپل اخبیر آگونڈی کی چی دا بشیر زمان دا خبو دا لاندی نشی
چې دا بچی کوم د ما نه جدا شي چې دا چاته د ما د خپو ته رښتیا ووایه او چې بیا داسې حالت وګوري نو زه خو وایم چې دا خو د ظلم انتها نه ده شوي دا لوی جهالت نه دی سړی چې چاته چې خدای دې بیخ او بنیاد وباسه نو ووایه د دې پلار بیخ او بنیاد ووته که ویې نه وته اولې بشي ځان نه تباه کړ او بیا خدانه په خپله ووژلو نو زما او ستا په معاشره کې دا نور هېڅ هم نشته وایه هېڅ هم نشته دا زموږ عمل او دا زموږ کردار دی او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اعمالکم عمالکم ستاسو عملونه به په تاسو باندې بادشاهي کوي زموږ عملونه خراب شوي دي رب کریم دې موږ او تاسو ټولو سره د رحم معامله وکړي دا کومه حادثه چې پرې ثوابه یا رسول کې راغلې ده خدای دغه خاندان له صبر ورکړي او واړه ماشومانان خو صرف جنت ته لاړه خو جنتیان دي چې په خوب کې حلال کړي دي په خوب کې الہ العالمین د داسې ظلم نه مو وساتي امین وایه خدای د داسې ظلم نه مو وساتي خدای مو ظالمان کو مو مظلومان کا مو سره د رحم او د کرم معامله وکړه